متصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من القلاء فقرب إليه الطعام فقالوا لا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي أفتوضأ. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زازان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. د خوراک آداب و سلسله شروع و په دغه باب کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوراک په وخت کې د لاس مینځلو مسله ذکر کیږي. اول روایت کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلا نه راووت. دا د ضرورت ځای چې انسان خپل ضرورت کې پوره کوي د دغه نه په مختلفو تعبیرونه کیږي. دا ټول آداب دي. د ګندګي نوم اخیستن د مجلس په مابین کې دا بی ادبی ده. نو کله بیت الخلا، کله مرحاض، کله کنیف، کله مستراح، او د عربي کې مختلف قسم نومونه دي. موږ تاسو په پښتو کې څه ده په پښتو کې نوم راوخی څه ده تسناب دا پښتو سم نومونه د موږ نه دي زده. دا چې موږ یادوو یا فارسي لفظ استعمالوو یا اردو استعمالوو یا انګریزي استعمالوو. لیټرین دلته انګریزي ډیره ده. لیټرین، کموډ دا خو انګریزي الفاظ دي. بیت الخلا عربي لفظ ده. او خاک انداز زموږ وطن کې ډیر مشهور ده. خاک انداز فارسي لفظ ده. خپل د پښتو نوم نشته. مشهور په تشناب باندې فاصله تشناب هم غسل خانه د غسل ځای ته ویل کیږي. خو خیر دا غسل او دغه سره ګډ وي ځای په تشناب باندې تعبیر کوي. بهر تقدیر د خلا نه راووت. الته مړی وخت و مړی چا ورته راوړه. بیا دا چا چې مړی ورته راوړه دغه ورته ویلې فقالو الا ناتیک بوضوء. آیا لاندې نسخه ده صحیح دا یو الف خو د قالو د جمع ده. د ماته خوش کې وکړه چې وسته ولې غلط وایي. اخو د جمع ده خو لاندې خو د استیر نسخه دومره ورسره ده چې استفهام الف ورته مقدر الا ناتیک. آیا موږ راتک تاسو ونه کو به وضو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زه خو چې په وضو مامور یم الته چې لمانځه ته جګ شم. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. وضو دو معنا لري. وضو لغوي، وضو شرعي. وضو لغوي د لاس منزل، وضو شرعي او داس چې د موږ تاسو کوو. اوس د صحابه مبارکینو چې ورته ویلې الا ناتیک بوضو، د وضو نه د دې څه مراد دی او دا څه به مراد وي کله لاس منزلو وای د دې اراده د او داسه دی او بوه. ولې د دې خیال داو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوراکم به او داسه نه کوي. خوراک بم به او داسه نه کوي.
پیغمبر علیه السلام په دې پوه کړه چې نه اودس شرعي دا چې فرض ده هغه د لمانځه په وخت کې فرض ده. خو دلته بېستي بیا فقهاو بلې نکتې ته اشاره کوي زه چې لمانځه ته جګېږم اودس وي که نه دا تخصیص هم بیا نه ورته وکړه. نو اول وخت کې په نبی علیه الصلاة والسلام د هر لمانځه دپاره اودس فرض و. فتح د مکې په ورځ پیغمبر علیه السلام په یوه اوداسه دا 15 سره لمنځونه وکړه د سهار نه تر ماخوستنه. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ذاتي پوښتنه تر وکړه چې نن خو دې په یوه اوداسه ټول دا لمنځونه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته عمدن فعلت یا عمر قصدن مې وکړه چې تاسو په دې پوه شئ دا حکم مسلمانه منسوخ ده د هر لمانځه دپاره اودس په معنه د فرض. که زه یې کوم د فضیلت په حیثیت پې کوم اودس په اوداسه عبادت ته لس نیکۍ لري نو وایي په ابتدا کې په امتیانو خو هر لمانځه ته اودس نه و فرض. موږ تاسو ته تحوی کې ترمذي او ابو داود کې را روان دي خو پر رسول الله فرض و. وروسته بیا مسواک قایم مقام شو باسته مسواک راځي چې امر د مسواک ورته وشو لمانځه ته به چې جګېدو مسواک وای دی هر لمانځه نه د اوداسه فرضیت دنه منسوخ شو. نو د دې مراد وضوء شرعي و د ځکه په جواب کې ورته ویل چې اودس خو هلته ده چې زه لمانځه ته جګېږم او که د دې مراد وضوء لغوي شي د اوداسه اوبه نه د لاس مینځلو اوبو شي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا جواب ورکوي چې زه خو په اوداسه هلته مامور یم چې لمانځه ته جګ شم د دوی د غوښتنې بیا موافق د جواب اخو د لاس مینځلو خبر ورته کوي. وایي بیا نبی علیه السلام په کلام کې وضوء عام د دواړو معناو باندې که وضوء لغوي دم نه د واجب که وضوء شرعي واجب دم هغه هلته واجب دی. نو دا معنی وضوء لغوي خو یو وارې نشته وجوب په حیثیت باندې که دا وضوء شرعي ده هغه هم د لمانځه په وخت کې د په عام اوقاتو کې نشته. دوم روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی هلته یې خلا وویلې دلته غائط غائط هم اصلي قضای حاجت ته نه ویایي. موږ تاسو کو غائط قضای حاجت نه تعبیر کو غائط مکان منخفض ټیټ ځای ته ویایي. آداب دا دي چې سړی چې جوابچی کوي د خلکو نه به ځان پټوي نو کله خلا خلوت ګوښي ځای ته به ځي کله به ټیټ ځای ته ځي کله به چاردیوالي مابین ته ځي چې خلک عورت ونه ویني. کشف د عورت خو د ضرورت په وخت کې جایز ده خو جواز مقدر په قدر د ضرورت ده چې نن سبا په اصطلاح بیت الخلا او لټرینونه پیدا کیږي ته د باندې په دښته باندې الته خلک ځي راځي قضای حاجت ته کینی عورت به د خلک ویني په ګناه کې ته دا خلک ټول مبتلا کړه ته یې سبب شوې. مثلا اول طرف ترمذی کې درته راځي چې نبی علیہ السلام چې ترڅو بیت الخلا نه وي شروع اول په عربو کې په کورو کې دا نه وي لکه موږ په پښتنو کې چې نه وي په دغه شرمېده چې نن په کور کې او دا چې په ساره ملحان شو اوس نو بیرټک ته لاشه 15 په میلماني عدالت به دغه به وروي ته نو ځای نه اوس قضای حاجت پر کوه. خو دیموکراسي ده ذاتي بیا مشکل نشته چې ازادي شو بیا په خلکو کې مشکل دا شي نه نو الته به عین یوم لري نبی علیہ السلام خو وروسته بیا په کورو کې رواج شو د نبی علیہ السلام په وخت کې ناروا خو نه دي خو موږ بیا ورده چې کړ چې عین کوټې ته راوست دوی په کوټه کې نه په کور کې به بیا په یو کونج کې ځای جوړ کړ نو غایت مکان منخفض ته ویل کېږي. اگر کوي وای اطلاق خلق په عین قضای حاجت هم کوي. نبی علیہ السلام ته ډوډۍ راوړې شو چا ورته ویلې الا تتوضع الا تتوضع بیا دغه کو وضو شرعي معنا شي او داس نه کوي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلې فقال اصلي فاتوضع دلته بیا همزه د استفهام مقدره ده اصلي ایا ظلمونځ کوم فاتوضع چا داس وکم ظلمونځ خو نه کم او داس خو د لمانځه د پاره فرض ده د مړی د پاره خو نه ده فرض
د اخر روایت کې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې 2.5 کال عمر اتفاقی وو تر دغه نه په زیات کې اختلاف ده او مخکې د مجوسیات نه تللی وو د پاریس نه د نصرانیت په دین مشرف وو نو د تورات او دغه کتابو معلوماتونه درلوده چې په اسلام مشرف شو بیا پیغمبر علی السلام ته وی ما په هغه وخت کې چې د نصرانیت دین او تورات مې چې زده کړی وو په یخ کې مې دا خبره لیدلې وه چې برکت د خوراک د طعام وضو بعده چې مړی نه بعد بیا لاس پرې مینځې نو په طعام کې برکت پیدا کیږي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې برکت طعام وضو قبله والوضو بعده مخکم د شاتم د صرف لاس منځله شاته نه ده په دغه کې وای بیا دوه احتمال دي یا دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خبره چې دو ورته کړه چې ما په تورات کې دا لیدلې دي چې وضو بعده برکت ده نبی علیه السلام په دې پوه کړ چې دا په تورات کې دی لاس وای نه کړي تحریف کړی ده دا یو جزء کې پرېښی ده وضو مخکې او شاته دواړه ده برکت په دواړه کې ده خو دې تحریف کړی ده دا مخکې غورځولی ده وای یا تحریف ته تنبیه ورکړه او یا دا چې په تورات کې دغه یوه خبره وه صحیح ده تحریف نه و خو نبی علیه الصلاۃ والسلام دین خو اکمل ده تر نور کامل دی دا اکمل ده بعثت لاتمم مکارم الاخلاق دا خو د نیک اخلاقی د جملې نه ده چې زه یې پسې پوره کړم هلته دغه جز ذکر شوی چې د مړی نه شاته لاس مینځل ده ور مخته پرې مینځل اوس نو بیرته مسله ذکر کو د مړی نه مخکې لاس مینځل د مړی نه شاته لاس مینځل دواړه سنت حیثیت لري فرض واجب نه دي خو د مخکې ځان ته پیدا ده د شاته ځان ته پیدا ده مخکې مینځلو کې چې لاس پرې مینځي د طعام دپاره یو خو ازاله د وسخې د خیرې لرې کېدل مطلب د کله لاس په خاورو سپېروي په بل چې شي خوراک ورسره نامناسب وي بل طرف ته دا چې دا ګوتې لندې شوې بیا به یې لکه دا موږ عوام غریبانان د مړۍ په خوراک هم نه پوهېږي او یا یې ډېره غټه دا غټ ملکان و هغوی دستي لاس وچوي په تولیا باندې لاس به بیرته نه وچوي لاس ته چې پرې مینځل نه به یې وچوي ولې وایي یو لوی حکمت کې دا ده چې دغه لاس چې لوندي بیا چې کاسې ته وروړې په دا لاس پورې مړۍ ډېره نه نښلي غوړ ډېر نه پورې نښتي ګوته لنده وي مخکې نه او بل دا ده چې په تولیا یې صفا کې هغه تولیا د 25 کلو تولیا وي خیرنه هغه مینځلو چې کومه پیدا و هغه ټوله بیرته ختمه شو په اکثرو ځای کې چې په تولیا سړی لاس پاک کړي بیا به یې د بدبویۍ نه بیرته به یې لاس پټ به بیا مینځي نو پیدا یې چې ده چې بیرته وچوي اول به بیرته نه وچوي هلته دا چې په لندو ګوتو خوراک شروع کې سهل تیرېدن وي ګوته پورې مړۍ خوړی نه شي پسته شي بیا تیریږي سمه په اسانه باندې او غوړزګي او شی ډېر نه پورې نښلي صفایي پکې راځي او په آخر کې بیا پیدا دا ده لاس چې مړۍ دې وخوړه په غوړو غوړ شو که پرې نه مینځې دا غوړزګي پورې پاتې شي غمر ورته ویلی کېږي هر حشراتو د جملې نه شاید چې دا د غوړ شپسې منډې وایي نبی علیه السلام یې شیطان یې درڅټي نبی علیه السلام یې چې شای به راشي د غوړو په نیت باندې لاس به دې وچیچي چا چې لاس پرې نه مینځل او چې شي ضرر ور ورسوه تاوان یې په خپله غاړه ده خو د آدابو د مینځلو دا ده اول چې لاس مینځي که ګډ خلک و میلمانون په کور کې و نو اول حق د کور د چښتن ده موږ خو اول کور والا خو ډېره ناروا برېښي چې اول د کور والا اول د کور د چښتن ده د چا د سلطان په ځای کې د سلطنت په ځای کې به بل څوک ملکي نه کوي که ده اجازه کړه صحیح ده کنی اول به د کور چښتن ته وراچوي بیا چې په مجلس کې کنکي ماشومان وي بیا به اول کنکیو ته وراچوي لویانو ته به وروسته اچي اول د مړۍ د شروع نه مخکې ادب دا ده ولې موږ ویل چې لوی حکمت کې دا ده چې په دغه اوبو د لاس خیرې ورک شي خیرن لاسونه د کنکیو ډېر خیرن وي که د لویه
اوس کله به داسې پیښې لکه عربو کې اوبه نه پیدا کېدې خلک دې را شروع شو لاس مینځي هلک په هغه ځای کې ناسته چې یو ځای ته رسېده اوبه خلاصې شوې لویانو پرېمینځل کنکي لاس پاتې شو او مړۍ کې خو درګډېږي په خیرنو لاسو د ټولو خلکو زړونه به نفرت ترکي کې به نه کوي نو اول یې کنکي ته ور پرېمینځه بل وایي کنکۍ مایوسه کېږي داسې کوي چې مړۍ ته مې نه ور پرېږدي خو چې مړۍ وخوړل شوه د مړۍ نه بعد بیا اول به مشر ته وراچي دا د تکریم د عزت شی ده بیا به اول مشر ته وراچي اول به بیا کشر ته نه وراچي لاس په بیرته وچیم نه او ترتیب به دای دی اول کور چختن که د کور چختن اجازه کړه بیا به اول په ماشومان کا ناستو ماشوم ته وراچي بیا به د ماشوم نه شروع کړي لویانو ته بیا څه اچي خو په اخر کې به اول لویانو ته اچي کنه لاس کا کړ پاتې شي پاتې دي دا به عزت ته عزت وای د مشر بیا ضرور ده چې اول دی غلاس پرېمدل شي باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يبرأ منه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن باشر بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعما فلم أرى طعما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يصم الله تعالى فأكل معه الشيطان وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقدي العقيلي عن عبد الله بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ابن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك مما يليك وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن اسماعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سم لك فأكل وبه قال حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا ابو مسامة عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكلة او يشرب الشربة فيحمده عليها. دا یا سوکا کا یا مړ کا چې وجود میں درد شروع. حضرت پیغمبر علیه السلام د ډوډۍ د آداب او د جملې نه چې ډوډۍ شروع کوله اول څه ویلې د ډوډۍ په اخر کې بیا څه ویلې. حضرت ابي ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ویي ابي ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دا اول طرف ترمذی شریف کې بم تاسو تراشي د حضرت معاویه رضی الله عنه په دور خلافت کې د یزید ابن معاویه په سرکردګۍ کې د روم طرف ته په جهاد سلاړ بیا مریض شو په دا سفر د جهاد کې مریض شو بیا یې هلته ملګرو ته وصیت وکړ چې که زه مړ شوم نو په کوم ځای کې چې تاسې خط اچوئ سپ جوړوئ ما به په هغه ځای کې ښخوئ چې برسیره په ما تاسې ولاړ وای مړ شو
د قسطنطینیه د ښار د دیوال بیخ ته دلته یې ښخ کړ خو وایي رښتیا خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تواضع لله رفعه الله دا عاجزي غوره کړه چې د مجاهدینو پښو ته زه پټ شمه الله وایي داسې عزت ورکړه چې قبر مشهور تر ننه پورې او د دنیا خلک به زیارت ته ورتله دغه ځای ته د زیارتو ثبوت و بعضې شیانو ته چې موږ تاسې پامې وقبره یزار ویستشفون به فیشفون د ده قبر ته به خلک ورتله او د مرض دپاره به خدای ته وسیله کول چې د ده په واسطه خدای پاک شفا ورکړي الله به شفا ورکړه قبره یزار ویستشفون به فیشفون دای به الله ته واسطه کو چې خدای پاک د په واسطه ما دا مرض لري کې الله تعالی به هغه ته شفا ورکړه دا به اول ترمذی کې بیا تاسو وایي زیارتو ته ورتک په داسې نیت چې د دې په څنګ کې الله ته سوال وکړي چې دا د خدای دوستان دي د په څنګ کې جوار کې نو سوال زر قبليږي دغه بیا ډیر واقعات را نقل کړي نه په دغه نیت چې د ده نه یې غواړي د قبر نه غوښتل نه قبر الله ته وسیله کول دا د صحابو د دور نه را شروع دي تر ننه پورې دغه ویایي حضرت ابي ایوب انصاری رضی الله عنه چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ وو ډوډۍ راوړی شوه دا اوله مړیم چې شروع کړه ډېر لوی برکت وپکې په کمبوتې نه پیدو خو په آخر کې برکت بالکل بیا زر ختم شو واقعه شای دغه یوه وي نو عنوان بدل ده داسې به وي شپږ کسان ناست دي ډوډۍ خوري د نبي علیه السلام سره ډېر برکت ته خوري په کمبوتې نه پیږي خو کوچی مبارک راغی چې کېناست په دوو ګولو یې خلاصه کړه ځکه خلکو تعجب وکړه دا د تعجب ځای دا و وایي وا مړۍ د اوله نه کمه ډېره خو نه وه مړۍ خو وایي وه کمه ډېره نه وه خو دا په کمبوتې چې نه پیده په اول ځای کې د تعجب ځای دا و چې څنګه نه خلاصېږي پوښتنه یې وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویلې اول موږ تاسې چې مړۍ شروع کوله بسم الله مو ورته وویلې ځکه برکت وپکې او چې دغه ورور راغی به بسم الله یې بنا په وکړه شیطان ورسره ملګری شو برکت لاړ ختم شو ځکه زر ختم شو اوس دلته یوه بله مسله ده یو قول کې خو داسې راځي چې شپږ نفره اووه نفره په مړۍ کیني لکه موږ طالبان وروڼه په کاسه باندې کیني چې یو بسم الله پکې وواییم طعام برکت نه ختمیږي یو نورو غاړې په خلاصې دي د دغه وجه نه ادب وایي دا ده چې یو چې چاته ور په یاد شو هغه دې په زوره ووایي بهتره دا ده چې هر یو ووایي نو یو دې په زوره ووایي چې دا نورو هم ورپام شي خو چې یو وواییم برکت طعام راځي شیطان منې کېږي دلته خو دوی ویلې وه نبي علیه صلات وسلام خو ویلې وه څنګه چې وروسته کوچی راغی برکت ورک شو وایي معلومیږي هغه د یوه سړي بسم الله چې کفایت کوي هلته چې په اول وار شروع په ګډه وي که وروسته بیا څوک راغی هغه وروستني سړي ته د مخکینیو خلکو بسم الله کفایت نه کوي دی به بیا خپله بسم الله ویایي چونکې دا وروستني سړي بسم الله ونه ویلې د دغې وجې نه هلته په طعام کې برکت لاړ ختم شو ځکه چې هلته شیطان ورسره ګډ شو نو اول د آدابو نه دا ده د طعام چې د هغه په سر کې د مړۍ په سر کې بسم الله ویایي بسم الله بسم الله دا بیا څومره وایي که صرف بسم الله ټکی ووایم کفایت کوي څوک یې داسې ترتیبوار اوله ګوله چې شروع کوي بسم الله دومه چې اخلي بسم الله الرحمن دریمه چې اخلي بسم الله الرحمن الرحیم خو افضل دا ده چې بسم الله مکمله وویل شي صرف بسم الله نه اکتفا خو بسم الله ټکی هم کوي خو افضل دا ده چې بسم الله مکمله وویل شي بیا کې افضل دا ده چې هرې ګولې ته وویل شي اگر که اول د طعام ته د بسم الله ویلم کفایت کوي خو بهتره دا ده چې هرې ګولې ته وویل شي
وروسته را روان ده چې په آخر کې الحمدلله وایي اگر که په ټوله مړۍ په آخر کې د الحمدلله ټکوي بس خاړې خلاص شو شکر ادا شو خو بهتره دا ده چې د هرې ګولې شاته وي ولې دلته بیا نکته ده وایي د دې دپاره چې دا خوراک چکاک موږ دنیایي زندگی امور موږ د الله د ذکر نه غافله نه کړي دا د خوراک وخت مخکې ما درته ویلې په ګنټو سفر یې کوو د ذکر موقع یې نه یې کوو دلته دومره لیابارې کې کتاب ذکر کوي چې دا خوراک باندې 10 منټه لګیږي یا 15 منټه داسې نه وي چې ټول د دنیا طرف ته پام شي صرف ځان مړول شي نه په دغه حال کې چې ذکر ممکن ده د خوراک خوند وایي ذکر نشي کړی بسم الله نشي وسله ویلی خو چې خوله ته ګوله پورته کوي بسم الله ویایه چې ګوله دې تېره کړه الحمدلله ویایه وایي بهتره دا ده چې دا ذکر د طعام په مابین کې موجود وي چې د خدای پاک نه په دا 15 منټه کې هم غافله نشي دوم روایت کې حضرت المؤمنین وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یو د تاسې خوراک کوي او په اول کې بسم الله ویره شوه په مړۍ لګیا شو مابین کې ورپام شو چې ما خو بسم الله ویره شوه نو بیا دې داسې وایي بسم الله اوله و آخره اول او آخر کنایه ده د استیعاب نه داسې نه چې په اول کې ویایم په آخر کې ویایم په مابین کې نه یعنی د اول نه تر آخره د ما دغه خوراک چې په برکت نوم د الله تعالی وي هغه کوم برکت چې تللی بیرته پیدا کیږي دا بل روایت کې صحابي مبارکي پیغمبر علی السلام ته ورغلم د مخ ته ډوډۍ یې خوا دای کشر الک ده څوک ده بچندر د پیغمبر علی السلام ده ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها چې نبی علی السلام په نکاح کوله خلوران هم درلود زمن هم درلود د نبی علی السلام په کور کې لوی شو دا بچندر د نبی علی السلام چرانه نو وت دی وی نبی علی السلام راته ویله ودنو یا بنیا راځه ای زوی کیا خو یتیم خو بلیا سره شفقت ډیر کوي دا خو یتیم او پلار خو مړ و ای زوی کیا او په کنتیبه د شفقت اظهار کوي راشه دستی به ادب مورخي فسم الله بسم الله ويا وكل بيمينك په خلاص خوراک شروع کا او مما يليك د خپل لوري نه خوراک شروع کا دغه ځای نه وای دا اهتمام د تعلیم ډیر معلومیږي چې ګور ماړی ته راغوختم به تعلیم یې ماړی ته ورګډ نکو اول په آداب پوي کو راشه زویا مړی ته بسم الله ویایا په خلاص خوراک شروع کا د خپل لوري نه شروع کا موږ زوی چې ترڅو پورې غاټ ورمیږي کیږي تر هغه وخت پورې چې مړی ته راغواړم قبل چې ته غواړ ادب خو نه ورکوي پلان کې ته کنځا وکړه پلان کوي ووله دا پس د کوونو چې لوی شي بیا پلارم ولي بیا مورم ولي ادب نه ورکوي او موږ ته وروسته را روان ده خپل زوی ته چې خلک روپۍ ورکوي په دغه یې نازوي تر هر عطا نه غټ عطا دا ده چې ادب ور وښیه چې 1 کروڑ روپۍ ورکړي خو هغه ختمیږي خو یو ادب دی چې په زده کړو تر مرګه پورې به په هغه ادب چلیږي د دغه ادب پیدا به بیا په قبر کې مې ورته په آخرت کې به مې ورته نو ادب ور وښیه د نبی علیه السلام بسم الله ووایه په خلاص خوره او د خپل لوري نه خوره دا بل روایت کې ابو سعید خدری رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچ د مړی نه فارغ شو بیا به ویل الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دا دعا په اخر کې په مختلفو الفاظ راغله مطلب دا د چې و دعا وکړه یا اظهار د حمد وکړه الحمدلله موږ تاسو ته په باب د دعا ذکر روان د بهترین دعا الحمدلله ده ولی د تیر نعمت شکر ده د بل نعمت غوښتنه ده ظاهره په خلق غوښتنه نشته کې خو علاوه لئن شکرتم لازیدنکم چې کوم نعمت ما دار کو چې دیغه د شکر وای ما وعده ده چې در زیاتوم نو مړی دی وخړه د الله نعمت شکر ادا کا خو وای خړه مړی شکر دی وبو ما ادا کوي وسقانا وای په دې کې تنبیه ده دیتا چې د مړی سره وبوم غالبا راځي مړی مقصد ده خو وبو په مابین کې ضرورت
اول کې اوبو په مابین د مړۍ کې اوبو په اخر کې بیا ادب دا ده چې مای پسې چکه ځکه معده بیرته کمزوري کوي دا دنیوي نعمت ته د دغه شکر ادا کو دریم وسره ذکر کوي وجعلنا مسلمین دا ولې ذکر کوي وای خوړه مړۍ شکر د اسلام ادا کوي وای چې کلی اوبو شکر د اسلام ادا کوي دغه د خو شکر د خو نعمت ته دا مسلمین ولې وی ویا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه تنبیه کوي چې موږ تاسو توجه صرف دنیوي نعمتو ته باید نه وي لوی نظر مو باید په نعمت آخرت باندې وي اسلام غټ نعمت ته موټر او بنگلا او کروڑونو روپۍ او خوراکونه چکاکونه خو اسلام هغه نعمت ته چې جنت ته دی بیایي نو هغه باندې یې دیغه به شکر ادا کوي د دنیا د نعمت ته وجنه چې د آخرت نه غافل نه شي لکه موږ چې دنیا ډېر شي الله مو ویر شي خدای نه خسته دین مو ویر شي قیامت او فکر بیا را سره ویر شي نه اب نه ویره دوم وای په دې کې تنبیه دیته ده د دې مړی شکر چې موږ ادا کوو چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا دا د اسلام په برکت چې مسلمان اسلام دا درس را کړای که مسلمان نه وای د مړی د شکر ادایګي احساس په بیا د موږ سره و چې د الله پتا نعمت کړي شکر ادا کا اوس اسلام سبب شو د دغه شکر گزاري چې د مړی شکر ادا کوي د مسلمانۍ دی وجه نه ادا کوي نو ځکه د موږ استادان د موږ مشایخ کرام په ټولو اعمالو کې د موږ سره شریک دي موږ به دیغو شکر گزاري نن چې موږ ارڅ کوو دیغو په برکت کوو اب نه یرو چې د ارڅ نعمتونو عبادتونو کوو ذکرونو کوو ارڅ کوو دیغو په توسط باندې ده دا ورسته روایت کې د سند په اخر کې د صحابي نمخ کې خالد ابن معدان راغلی دغه یو عجب خصوصیت خبره را نقل کړې ده وای خالد ابن معدان روزانه 40,000 واره سبحان الله سبحان الله ویلې او دا ګوته به دې څه خوروله لکه د نن سبا غ ټامپیس ماشينونه چې سبحان الله سبحان الله چې مړ شو د مرګ نه بعد د غسل په وخت کې هم دغه ګوته دغه څه خوروله په زندگی کې 40,000 واره سبحان الله په ورځ کې ویلې دا ګوته په خوروله د مرګ نه بعد دا څو مواقع ده چې موږ تاسو ته راځي چې د مرګ نه بعد د خدای دوستانو چا خندلې دي حضرت ربيع ابن حراش چا خبرې د مرګ نه بعد کړې دي مسعود ابن حراش چا کلمه په زور ویلې د سعید ابن جبیر د مرګ نه بعد چې شهید کو د شهادت نه بعد په زور کلمه شروع کړه دلته راغله تسبیح د مرګ نه بعد ځکه د موږ تاسو عقیده ده چې انبیا ژوند دي اولیاء ژوند دي ګوري د خپل د اهل سنت او جماعت عقیده باید وپیژنو اشرف علي تنوي صاحب دا بشتي په زیور په سر کې عقیده د مسلمانانو اول را نقل کړي د امنت بالله تشریح کړي الته چې د اهل سنت او جماعت عقیده ده دا د الله صفاتو کې د موږ څنګه عقیده ده د رسالت په باب کې د موږ څنګه عقیده ده د تقدیر په باب کې د موږ څنګه عقیده ده د مرګ نه بعد ژوندون په باب کې د موږ څنګه عقیده ده عقاید را نقل کړي چې د اهل سنت او جماعت عقیده ده چې د امنت بالله اجزاء خلاص شي بیا چې والکرامت حق د اهل سنت او جماعت عقیده ده قران نه ثابت چې کرامت حق ده د احادیثو نه ثابت چې کرامت حق ده نو د موږ د اهل سنت او جماعت دغه عقیده ده دا یو کرامت ته د مرګ نه بعد غږیدام راغلی د مرګ نه بعد خندام راغلی د مرګ نه بعد کلمې ویل راغلی د مرګ نه بعد په مسلم شریف کې موږ تاسو بیا روایت وینو چې نبی علی السلام حضرت ابراهیم علی السلام ولید په قبر کې په منځه ولاړو حضرت موسی علی السلام ولید په قبر کې په منځه ولاړو لمنځونه کوي نبی علی السلام په طواف کې موسی علی السلام ویني حضرت یونس علی نبینا علی السلام ویني څو زره کاله مخکې تیر شوی دی دلته په حرم شریف کې ویني هم عقیده د اهل سنت والجماعت عقیده اهل سنت والجماعت یو کنکای کتاب پښتو کې چاش باړل ده د اردو د موجوده د دیوبند ټولو اکابر تقریزونه تر خواجه خان محمد صاحب د غپوري صفدر صاحب د غپوري شیخ سلیم الله خان صاحب د غپوري دی یو عجب شعر نقل کړی ما هغه کتاب
کتا چې باجی مرګو لیدلې شمس او ضحا په نامه چې ما پښتو کې لیکلای اول مې د ایمان مسله کې چرلې وویشت مخه غالبا په د امنتبیلا باندې ده دغه کتاب نه مې نقل کړی د اهل سنت والجماعت متفق عقیده د ټول اهل سنت والجماعت موږ ایمان لرو خو د ایمان په جزئیاتو نه خبر بلا او طالب نه خبر نو دلته دغه د وای د مرګ نه بعد دغه تسبیحات دغه غوته خوروله تسبیحات ویلې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې سترخان به پورته شو مړی نو و به ویلې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا د خدای حمد ادا کوي ما درته مخکې ویلې الفاظ مختلف راغلي دي مخکې ویل الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دلته وی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا پاک خدای پاک عبادت قبلي چې د عیوبونه پاک صدقه قبلي د حرام مال صدقه خدای پاک نه قبلي که حرام مال څوک صدقه کوي په نیت ثواب چې په دغه صدقه خدای ثواب راکړي کوپر ته پوزي ځکه ثواب خو په حلال کې وي حرام کې نشته نو دا به داسې وي چې حلال به ځان ته حرام به ځان ته حلال بولي بیا به ثواب وګټي حرام چې حلال وبولي خو کوپر ته پوزي مبارکن فيه چې برکت وي په دغه حمد کې غیر مودع په داسې حال کې چې پرېښودل شوی نه ده دغه حمد یا دغه طعام موږ ټول عمر مجبور یو دغه طعام ته داسې نه چې بس شو ومخوړه د سهار ذات خلاص شو غرمې ته بیا غواړو بیګا ته بیا غواړو ولا مستغنن عنه نه د دغه طعام نه استغنا شته نه بې پروا یو مجبور یو محتاج بیا وږي کېږو ربنا خبر دی مبتدا محذوف دی پاره انت ربنا تدی مغربی الله بل دربار نه لرو تدی مغربی تا ته محتاج یو بیا هم در نغواړو د تیر نعمت شکر دی ادا کوو د راتلون کې غوښتنه در نه کوو موږ ټول عمر محتاج یو ای الله ته مربی بل رب نه لرو بل درگاه نه لرو نو رزق نه محروم کړي انت ربنا تدی مغربیه او دا ورسته روایت کې ام المؤمنین چې نبی علیہ السلام شپږ صحابه ورسره او خوراک کوو کوچای مبارک راغی په دوه ګولو اخلاص کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویل لو سما لکفاکم دواړه نسخه راغلي دي که بسم الله ویلې وای د موږ ټولو به بس شوی و خو چې بسم الله ونه ویلې برکت ختم ګوره دا شیطان ډیر بد دښمن ده دا موږ طالبان ملایان چې د مړی وخت شي اله استرخان وړ کې کاسه راواخلې بس لګیا شو بسم الله امیر شي د روزمات په وخت کې دعا ښه قبلېږي اله پیاز راواخلې او چکنی راواخلې روح حفظه راواخلې پلانکای راواخلې چې اذان وشي زر خولې تکا دعا پاتې شي کم عمل وي ډېر لوی ثواب لري خو شیطان د موږ دښمن ده په غفلت کې موږ ساتي یو ورځ دغه خبره په مړو سترګو موږ ماړه شوي په کمره کې چار څومره ډېره ماړه یم رانه پاتې یم شي خو د موږ اوله نه سترګې وږي چې نن به ماړی کامه ده ماړه به شو که به نه شو دغه ته ګورو ماړی ته هلته مقدار ته خو بسم الله ته پام نه کوو برکت من السما ده برکت په کاسه کې نه د خپله چې بسم الله وې رښتیا الله تعالی نه برکت وغواړي الله تعالی برکت کې پیدا کوي دا وروسته روایت کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وی رب کریم د بندنا په دغه ډیر راضي کیږي ان یاکل الاکلتا ان یاکل الاکلتا دواړه نسخې دي اوکلا اره ګولې ته ویل کېږي اکلا الفعلة للمرة ټول طعام ته اوس خوراک وکړو په اخر کې فیحمده علیها هم صحیح شو
په ټول طعام نه بعد الله په دغه راضي کیږي او دام دا چې اره ګوله پورته کوي او حمد ادا کوي خدا اعلی مقام د مخکې ما درته ویلې عین د طعام په مابین کې د الله نه غفلت رانه غای د هر نعمت د هر ګولې شکر ادا کوي د هر ګولې شکر نو بهتره وای دا چې طعام په ذکر دی الله وي صحابه او سلسله را روانه د موږ تاسو ته د جهاد په مسائلو کې چې په جهاد سفر روانو چې کوز خاطب کوزیدو سبحان الله سبحان الله بي ویلې چې پورته به خطب غری باندې الله اکبر بي ویلې دلته اوس نقطه ده یو خدا د چې دوی دوام دي ذکر او ذکر نه پرېخ ګوره په سفر روان ذکر نه پرېخ بل نقطې ته بم پامو د لاندې طرف ته تګ نقصان ده تنزل ده چې کوز به شروع شو دستی د دغه تنزل سره به الله دې نه ویره دستی به د الله صفای پر ګوره په مو کې تنزل راغی کوز رواني خو په الله کې نقصان نشته سبحان الله الله پاک دې ارعبنا چې پورته به خطه غونډۍ ته په لیارې باندې دغه غونډۍ لویواله څومره لوی غار ده دستی به الله نه غافل نه و دی الله لویواله بیا ده الله دې ارچ شنه لوی ده الله اکبر دا تکبیر تحریمه په وخت کې لاسونه چې پورته کوو بهتره څه ده څه وخت کې پورته کو ظاهر او عنوان عند تکبیر راغلی ده کنه نو څوک دا وی چې دا الله اکبر چې وی الله اکبر دا الله اکبر سره به پورته کوي خو موږ مختار مستق دا چې نه لاسونه به اول پورته کوي عند په معنا کې خو ظرفیت توسع ده لاس اول پورته کا بیا وی الله اکبر ولی وای په پورته کېدن کې په دا عمل سره نفی د کبریا عن غیر الله وکا دا لاس دسی کې لکه نشته بل لوی ذات بیا په خله اثبات وکا الله اکبر الله تعالی لوی ده زه چې غلامی کوم اوس د چارپای غوندې پړ مخڅملم سجده په مځکه لګوم ولې لګوم الله ډېر لوی ذات ده زه د غلام یم هغه راځي کوم په دا داسې پورته کېدن کې د لاسو د غیر الله کبریا نفی کول ته اشاره وکړه نیت دی وکړه په ویلو سره بیا د الله لوی ثابته کړه نو د اول نه په لمانځه کې د الله لوی په ذهن کې وي چې خدای پاک لوی ده نو الله تعالی ما ویني د ما په ویلو د زړه په حرکاتو په ارڅ باندې علم لري او د ما په هر څه قادر ده بیا په لمانځه کې سوچونه نه وي بیا بازارونه نه جوړي بیا خواهشات نه پوره کوي خو په ټوله زندگی کې د موږ طالب او ملا دغه کړي دغه مور پام شوی دي چې لاس د څه چې نه پې د کبریا عن غیر الله په ټول عمر کې یوانې مورز کوي وای اروپی غورز چې استاد راته وی په یغه ورځ مکه هغه ډیر عملی خصو په طالبو په یغه ورځ هم کدا یو ورځ سوچ وکړ نورم ټول عمر نه ور پام کیږي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کامیابی خو هلته ده چې په لمانځه کې خشوع وي حضور وي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون چې د لمانځه نه غافل دي غو د پاره خو جهنم ده دا مقام الته پیدا کیږي خو نن سبا نه په کې ډېرې ګاډې واډې شوې چې کشفونه نشته چې داسې صفایي په تا کې راشي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك چې دا په اوله بخاری شریف کې بیا تشریح الته ان شاء الله العزيز په مسلم شریف کې به تشریح کو احادیث جبريل کې مل احسان ان تعبد الله دا چې د ملکه د استحضار پیدا شو چې مراقبه ده چې الله تعالی په ما په ارڅ عالم ده یا مشاهده پیدا شو چې د الله تعالی انوارات په سترګو لیده الته په عبادت کې حضور پیدا کیږي یا مراقبه یا مشاهده علماوی هغه حدیث کې چې اول یو حال د مشاهده ده بل حال د مراقبه ده نو مراقبه ته چې په دغه کې سوچ وکړو چې الله تعالی په ما باندې علم لري الله په ما قادر ده الله مې ویني چې زه په منځه ولاړ یم زه سبق ته کینم زه ذکر ته کینم زه جهاد کوم زه زکات ورکوم زه صدقه کوم زه قربانی کوم په دا هر حال کې نه دې دغه مراقبه کوو چې خدای پاک مې ویني
ځکه یا یکونه یا په ریا ولګیایي. ما درته ویل چې ماړی چاته ورکوم موبایل پسې راواخلو چې قرباني دپاره شی واخلیم بیا 3 شپې د باندې بازار ته راباسي په بازار یې ګرځوي چې ما داسې غوایه اخیستی په څو دې واخیست په لاس لکه په څو دې واخیست اخبار ته یې پسې ورکړي کراچۍ کې یو غوایه بل کال په 1 کروڑ ښه قرباني قبوله شوه. ټوله دنیا چې ما یو غوایه په 1 کروڑ اخیستی ده د قربانۍ دپاره. شیطان هم ډېر بد دښمن ده نه هم پرېږدي په هېڅ حال کې. دا چې داسې حال ته خدای پاک سړی ورسوي چې یا مراقبه موجوده شي استحضار خو موږ مراقبې نه کوو د موږ مراقبې دي. اوله مراقبه د موږ دا ده چې خدای پاک د ما په ظاهر او په باطن خبردار ده. نو په ذهن کې چې غلط سوچ کوم هم الله علم په لري. که سترګې غلطي استعمالوم که غوږ غلطي استعمالوم که ژبه غلطي استعمالوم که غاښونه خوراک غلط استعمالوم که لاس غلط استعمالوم که پښه که څومره اندامونه دي الله مې ویني. الله په ما باندې عالم ده او په زړه کې چې څومره خیالات کوم ښه یې که بد یې په ټوله الله علم لري. بیا انسان د ظاهر او د باطن د اصلاح کوشش کوي که نه کوي؟ ایموږه مراقبه ده الله معي حاضر و ناظر. خدای پاک د ما سره د په اعتبار د علم حاضر و ناظر د ما ته زه په یو وخت کې نشم تر پټېدی په یو وخت کې نشم تر پټېدی. بیا یې پټو ښکاره ولې موږ پر کوو چې په ښکاره د خلکو نه شرمېږو ګناه نه کوو چې په پټ ځای کې بیا ګناه کوو. الله خو په هر ځای کې د موږ سره ده. د الله قدرت د الله علم نه یو ځای کې موږ خلاصېدی شو. دغه مراقبې صوفیه کرامو وضع کړي چې داسې ملکه د استحضار پیدا شي. خو دا هلته پیدا کېږي چې دوام علی ذکر وي دوام علی المراقبه وي استغراق کیفیت کې پیدا شي چې په لیارې ځیم مراقبه و د نبي علیه السلام په سر مبارک باندې قناع اچوه که نه اچوه سوچونه یې نه کړه یو خواته بلې خواته نه کته څادر بې واچوه چې سوچ برابر یي په مځکه روان یم د الله غلام یم د قدم په قدم په ما پسې پېښتنه ده. حضرت عبدالخالق اجدواني قدس الله سره حضرت شاه نقشبند قدس الله سره چې موږ د نقشبندي غټ اولیا دي هغه یې هوش دردم نظر بر قدم سا به ذکر د خدای ونه باسي قدم به ذکر د خدای کې نه غافل نه شي. الته به بیا سړی کمال ته رسیږي. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا الحسين بن الاسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن تهمان عن ثابت قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اخرج من غليظا مصببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. خوراک چې کاک تر اوسه په دغو کې خبرې وې اوس د تبرک خبره راځي په مابین کې. قدح جام ته ویلی کېږي وایي هغه متوسط لوښی چې نه ډېر لوی وي چې جګېدن ټیټېدن کې تکلیف وي نه ډېر کنکی وي چې مقصود نه پوره کېږي. د موږ تاسې په اصطلاح تال پیاله کنکی ته پیاله ویو غټ ته تال ویو خو دغه جام چې دا د انسان د ضرورت په انداز شي اوبو په چکل کېږي شلومبای او شودي په چکل کېږي دغه ته جام وي. نو قدح جام ته مراد دا متوسط ظرف ته ویل کېږي. حضرت ثابت چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د ډېر وخت شاګرد ده. حضرت ثابت بنانی د حضرت انس رضی الله عنه د ډیر وخت شاګرد ده ملازم ده. دغه حضرت ثابت نه عیسی ابن تهمان حکایت کوي چې حضرت ثابت وی چې موږ ته حضرت انس رضی الله عنه یو جام د لرګي راوېست چې د اوسپنې پینیم ورکړی شوی وي. بیا یې ویل یې ثابته دا هغه جام ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه پکې چکلی دي. حضرت انس خو خادم و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د سره شای موجود و
هغه وروسته باب کې راځي د هغه جام ده چې نبی علیه السلام ته هر مشروب د چکلو شی ما پکې ورکړي اوبه یې پکې چکلي نبیز یې پکې چکلي عسل یې پکې چکلي لبن یې پکې چکلي خو دلته اوس څو خبرې وکړو اول موږ ته راویستو جام د پیغمبر علیه السلام قدح خشب دا وروسته عبارت دوه قسمه ویل کېږي قدح خشب غلیظ مضبب دا خو د خشب صفات مشهوره ده خبره صحیح ده زیګ لرګی ډبل او مضبب بحدید پینې د اوسپنې تونکې ورکړی شوی چاکونه چې کړي وو هغه ته هغه ورکړی شوی خو دومره نسخه خدا ده قدح خشب غلیظا مضببا دا غلیظا مضببا ولې ویل کېږي ولی غلیظا مضببا ولی ویل کېږي موصوف هلته خشبین مکسور ده او دلته غلیظا مضببا ویل کېږي نو څنګه کوت د عبارت خو به ټول ګورئ که نه د قدح ټکي دپاره صفت ده خو هغه مضاف ته تنوین نشته په قدح خشبین خو قدح ټکی خو مضاف ته که نه ځکه تنوین نشته په نو خشبن او غلیظن هغه خو مضاف نه دي په یغه خو تنوین ده دلته راغله چې پینا د اوسپنې ورکړی شوی خو بل ځای کې بیا راځي چې پینې د سپینو زرو وي مفزز تطبیق محدثین کرام دا کوي چې یا دوه جامونه وو ته خو لس کاله خدمت کړی یو جام نه په کور کې په لس کاله کې څومره جامونه استعمالیږي یو چې چاکونه کړي وو د اوسپنې پینې ورکړې وي او یو ته د سپینو زرو او یا یو جامو خو دواړه قسمه پینې وي پکې د وس موافق او وخت کې بېوسي وه هلته د اوسپنې پینې ورکړي بیا بل وخت کې چې بل ځای مات شوی د سپینو زرو پینې بیا ورکړي امام بخاري موږ تاسو ته بیا هلته را روان د بخاري شریف کې دلته یې دغه قصه د بخاري را نقل کړې هغه وی چې دغه جام حضرت انس رضی الله عنه خو په بصره کې اوسېدو اخرنی صحابي دی و چې په بصره کې وفات شو اخرنی صحابي په بصره کې نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه شیان چې د سره خو حالت موجود و نو امام بخاري وی ما په بصره کې دغه جام وملید او ابو مې کې و چې کله د فخر ځای ده د حضرت پیغمبر علیه السلام په جام کې مې ابو چې کلی لاندې خبرې ته اوس راشو نن سبا تبرک نه مني دغه جام حضرت انس چې وفات شو د حنس زوی ته پاتې شو نظر ابن انس دغه نظر ابن انس چې بیا مړ شو چې د حضرت انس زوی حضرت نظر چې بیا مړ شو د ده په میراث کې چې دغه جام و چا دغه جام تر واخیست بسمانه 100,000 درهمین په 8,00,000 روپۍ باندې 8,00,000 د سپینو زرو روپۍ باندې چې واخیست د لرګي جام دا د لرګیتوب قیمت ده کوي تبرک خبره ده نو تبرک شته که نشته چې چا سره قدر ته جام د لرګي اخلي په 8,00,000 درهم چې په هغه وختو کې روپۍ چیرې پیدا کېدې 8,00,000 درهم باندې اخلي ځکه د تبرک حیثیت ته دغه غټ لوی سعادت چې د چا په کور کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مستعمل شی موجود وي دنیا په دغه تبرکات باندې ډکه ده د لاهور ته چې لاړ شي د شاهي کیلې جومات ته هلته د تبرکاتو ځای ده د نن په شیشه کې بند کړي دي
دیوال کې ماربل لګېدلې دي بیا برسېره په دغو تبرکاتو شیشه لګولې څوک لاس نشي وروړی د ننې دي هلته یو ویښته مبارک ده په دغه نامه هلته تاریخ ورسره لیکلی چې دا ویښته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده توبان را روان د موږ تاسو ته په نبی علیه السلام دا کنکای پرتوک نن سبا خو نیکر چوتای اخو ډیر لنډ ویوال ویشت دومره یي نه دا تر زنګانه دا سطر د عورت په کیږي د کنکی پرتوک ته توبان ویلی کیږي چې سړی لنګ هغه وي کمیس وي او لوی پرتوک نه وي خو د عورت غلیظه پټ وي تر دا زنګانه پورې خو کفایت کوي هلته یو دغه توبان په شکل باندې نسبت نبی علیہ السلام ته چې دا توبان منصوب الی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د هغه کنکای پرتوک مبارک ده لکڼه مبارکه یې کې ده ډیر شیان دي د حضرت علی صاحب دي د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها جاینماز او شیان دي دا هندوستان کې هند کې د هندوانو په لاس کې و چې کله احمد شاه ابدالي صاحب دغه هندوستان فتح کو بیا د هندوستان د پاچا چې اسلام راوړ د هغه د لور سره د ده زوی ته نکاح وکړه چې لور مسلمانه هغه لور بیا دلته نګور د ده دا حال ویلی چې موږ په کور کې داسې څه شیان دي خو په اسلام خو وروسته اوس خبره شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کیږي وای بیا ورغله یو ځای ته هغه پیدا کړه غټ کرامت دا معجزه او تعبیر وکړه یا کرامت یغ هندوانو ځکه په احترام ساتلی وو چې ویلې وای دا په یو کوټه کې وو درې چاته منزل ده دا منزل اور واخیست لاندې وسو باندې وسو د مابین کوټه چې دغه مبارکات پیغمبر علی السلام ته چې نسبت کیږي چې دا شاین وو یا حضرت علی صاحب فاطمه ته دغه کوټه ونسوه پاسم وسو لاندې وسو نو دوی ډیر په احترام ساتلی بیا یې غره راوړه دلته لاورته اوس نو لاندې دلته نږدې مثالونه درکم وروڼه د تبرکاتو د دین د باید دین خو زده کړو که نه دلته بټۍ ده د خښتو بټۍ د پنجابیانو دا بټیو ته خو زه نږدې تر اوسه نه یم ورغلی خو د لرې نه مې لیدلي سړي چې ولاړې بوټي وراچې چې ورونه یې داسې مورۍ دي پکې توخانې دي نو دا اور ځي په مخ باندې دغه بټۍ ته اور ورکړي بیا بل سروي ته بیا بل ته داسې مخ ته اور درېدلی مخ ته اور نه ځي نو بټۍ درېږي ختمیږي نو پنجابی راغلی دا دلته د ما پوښتنه کړې ده چې که خلیفه صاحب راسره تللی وای دعا یې کړې وای چې موږ بټۍ اور ودرېدو متمم صاحب ویلي وای زه ورسره روان شوم چې هغه په سبقو لګیا ده زه به در سره لاړ شم هلته به څه ختم وکړو چې ورسېدو اور شروع شوی زیرې وکړو چې اور لاړ په مخ باندې اوس دغه ځای ته راشئ بنیادي ځای ته اوس وګورو ولې ولاړ و نو یو مزدور حال ویلی چې دا اور ودرېدو ولې ودرېدو دغه ویلې دا پیالې دي نن سبا د ښیښې پیالې په دا بعضې باندې یو پلاستیکي د مکې معظمې د مدینې منورې عکس وي په دا خو به م لیدلي وي دغه پیالې چې هلته کاغذ ده په ګورې پلاستیک ده د کعبې مبارکې د مدینې منورې د دغو دوه تصویرونه دي په وای دا مزدور ویلې چې چا مې چې کوه دا پیاله مې داسې چې خلاص شوم د چینه یو خواته واچوله چې کېږي هغه دغه ځای ته ور ولوېده چې دغه ځای ته د اور لمبې ته ولوېده اور ودرېده نور اور ذاتې په مخ نه راتله نو چې موږ ورتلو ده چې دا حال ویلی ده بیا بیرته دا سیمان چې راخیستې د کوز چې سیمان یې ورکوز کړي ده د ښیښې لاستې کې سیم وربند شوی د ښیښه یې رایستلې اور خلاص شو او بل غټ کرامت ښیښه د ښیښې شی اور ته ولویږي ټوټې کېږي پلاستیک هم نه ده سوی کوم پلاستیک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مطهرې د کعبې مبارکې عکس ته په دا هم نه ده سوی روغه پیاله یې راویسته دوم د پیزو که دلته ملګري وي طالبان د مروتو دغه شیان خو دلته ملګري کې شته دا پیزو ته چې ورګډېږي نن خو سبا خو دوکانونه لږ ډېر شو مخکې دلته یو هوټل و
اوس خو نه یم تللی دا راکې نه راته لګېږي ځکه بایپاس جوړ شو په دا بل لاین باندې موږ ځو دلته دا چای او دا شربت دغه دی په دغه باندې دغه خلکو دا بل طرف ته مایل خلک دي دغه شیانو ته ډېر دی هغه کې دا عکس د نعل مبارک د پیغمبر علی السلام د چپله کې عکس په دا کپړو کې دا شنه کپړو کې کتا سي ملیدلې د جنډو کې ډېر استعمالي دا شین پټکی ډېر استعمالي دا معمولی د په دغه دکان باندې دغه عکسونه دي عکس د نعل مبارک د پیغمبر علی السلام په دا کپړو کې ده دغه ځای کې اور ولګېدو د دغه دکان په دغه پورې نښتې دغه طرف دکانونه هم ټول وسو دغه طرف دکانونه هم ټول وسو دغه دکان دغه پاتې شو د لرګي و دکان ده د لرګیو او د رخ کپړې ورته لګېدلې دي اور ځای خو دغه ده چې دغه اور واخلي خو یو طرف هم وسو بل طرف هم وسو دغه پاتې شو اور د الله دوست پیژني وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ويسو ارڅ دي الله تابع دي هر شي الله ته علم لري بندگی کوي خو انسان غافل ده هغه دغه نور پام کیږي موږ د بخاری په فضایلو کې ویایو چې اجازه بخاری شریفي په کشته کې سپوري هغه کشته خدای پاک نه چپکي د چپکیدنه الله ساتي په فضایل د بخاری شریف کې راځي چې چا سره بخاری شریف په کشته کې وي ا کشته خدای پاک د چپکیدن نه ساتي ځکه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه په دغه کتاب کې لیکل شوی دي نو دغه جام په اتل لک باندې بیا اخستل شوی ده اوس هم د خوش قسمت خلکو په کورو کې وي خدای ته ځان ته خبره ده چې باج خلکو پټ کړی دي دا سکاله یو څوک ما تراغله د حضرت صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک چې احد کې شهید شوی هغه غاښ وای د ما په کور کې ده خو ښکاره کوی نه شو مخکې وختو کې امیر عبدالرحمن خان و په دغه وختو کې حکومت خبر شو په زور رانوړ بیا د منطقي علما او یو څو د کرامت څه شیان ولیده بیا یې پرېښی بېرته یغو منې کړه وایي اوس هم د مکرشته خو ښکاره کوی نه شو ویښته مبارک د حضرت صلی الله علیه وسلم په یو کور کې موږ ولید د یو شیخ صاحب په کور کې چې پیر هم ده شیخ هم ده په ډېر عزتمند توګه یې ساتلی تاریخ ورسره لیکلی چې دا پلانکي وخت کې پلانکۍ علاقې ته راغلی پلانکۍ وخت کې پلانکۍ علاقې ته راغلی اوس په دغه ویښتو کې دوی نادرې درته وکړم یو هغه ویښته چې په لاهور کې ده په شیشه کې د ننې بند ده هوا موا خو یو وارې نشته خو ماربلو کې دی کتی ده د کراچۍ خلیفه مبارک ویلې دا قصه یې ما ته وروسته وکړه زه یو وارې ورغلی یم الحمدلله لیدلی مې دي خو نور زیات نه یې ورغلی دوه وارې چې دا اوس وختو کې لاړو د حالات به خراب و هلته به بندیز و څوک یې نه ورپرېږدي دوی ویلې زه چې دا ویښته ته ودرېدم په دغه نسبت چې دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک ده نو درود شریف می شروع کړ چې لسم ورته می درود شریف رسو دا ویښته حرکت شروع کړ داسې داسې خوري په دای شیشه کې د نن بند شیشه کې نه هوا په لګيږي نه هیڅ په لګيږي دا ویښته داسې حرکت شروع کړ دوم دغه شیخ صاحب چې دغه ویښته مبارک مقتراخو دا ویلې چې دا ویښته د ترکیه نه مخکې وختو کې داسې سلسله په سلسله چې راغلی دا ویښته د خواجه صاحب دغه په ځای کې یو ویښته یې راوړی یو ویښته حیات ګورئ موږ انبیا علیهم السلام ژوندي بولو خلک یې هغه ژوندي نه بولي ویښته لکه په ژوند کې چې ویښته لویږي دا ویښته لویږي بیا دا ویښته کله چې لوی شي خپله مات شي دا موږ تاسې د ګیرې ویښتان خپله مات شي دغه ځای کې دغه دی چې دا ویښتان اوس چې تیت شوي دي دا ویښته یو و چې لویېدو بیا دا ویښته مات شو چې دا کوم مات شو دا کنکۍ بیا دغه لویېدو یغه یو ویښته نه اوس درې ویښتان دي یو ویښته یې دته ورکړی و
لویږي د شهداو د احد په باب کې موږ تاسو ته مسله راځي 40 کاله بعد او 40 کاله بعد چې بعد شهیدان لوت شو بدنونه خو نه و خراب خو بریتونه هم غټ شوي و نو کان هم لوی شوي و بریتونه هم غټ شوي لکه ژوندي چې ویښتان لویږي دوی بریتونه هم لوی شوي و نو کان هم لوی شوي و ویښتان هغه د لویږي که نه هغه د ثابته د صحابه مبارکینو 40 کاله بعد او 43 کاله بعد بعض شهیدان لوت شوي دي وجودونه مبارک دغسې ایښي ویښتان هم لوی شوي نوکان هم لوی شوي بس بیا